لواطت او بچه‌بازي. ګرانو مسلمانانو، د ډیرو ملګرو په غوښتنه مې دا ویډیو در سره شریکه کړې د لواطت او بچه‌بازۍ په اړه، او په دې اړه مو ډیره څېړنه کړې. د صحیح ستله مبارکو کتابونو څخه مو د لواطت او بچه‌بازي په اړه څو مبارک حدیثونه راټول کړي دي. لواطت او بچه‌بازي چې نن سبا عام مرض دی او د وخت اکثره انسانان په اخته دي. راځئ چې د دې په اړه الله جل جلاله او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک څه فرمایي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه له حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه نقل کوي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې له ښځې سره د شا لخوا جما وکړه او یا یې له هلک او یا سړي سره لواطت وکړ، نو دی به د قیامت په ورځ بدبویه ځای ته دننه شي. په مسند احمد جلد 8 صفحه نمبر 341 کې ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی وهغه انسان ته ګوري لا هم نه چې هغه سړی د خپلې ښځې سره د شا لخوا جما او کوروالی وکړي. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک ښځې ته د شا لخوا څخه راغلی د کفر وکړی په هغه څه سره چې پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. ترمذي جلد 3 صفحه نمبر 460 او سنن کبرا جلد 5 صفحه نمبر 314. په کتاب الفقه على مذاهب الاربعه څلورم جلد 115 کې وایي چې د کومې ښځې سره میړه د شا لخوا جما یعنی دا بد کار کوي، نو هغه ښځې لره حق د طلب د فسخ شته چې د خپل میړه سره خپله نکاح ختمه کړي، یعنی د دې بد کار له وجې د خپل میړه څخه طلاق واخلي. او که څوک د خپلې ښځې سره د شا لخوا جما یا د هلک سره لواطت حلال وبولي، بیا هغه په دې بد عمل کافر کیږي، نو بیا یې نکاح هم خپله ختمیږي او ښځه باندې طلاق کیږي. لواطت یعنی د هلک سره جما کول د الله جل جلاله د زیات قهر او غضب سبب ګرځي. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کوم وخت چې نارینه پر نارینه سپور شي، عرش د خدای جل جلاله د قهر او ویرې له کبله ورېږدي او نږدې وي چې اسمانونه راولویږي، ملائکې د اسمانو طرفونه ټینګ کړي او قل هو الله احد صورت وایي. تر هغه وخته پورې قل هو الله احد صورت وایي چې د الله جل جلاله قهر آرام شي. علامه ابن حجر رحمه الله فرمایي چې خدای جل جلاله په قرآن کریم کې د لواطت کوونکي په اړه فرمایلی دي چې موږ د لوط علیه الصلاة والسلام قوم د همدې ګناه په سبب پړ مخې نسکور کړ او هغه ځمکه مو هم ورسره نسکوره کړه چې دوی پکې اوسېدل. پر دوی باندې خدای پاک د پخو کاڼو باران ووروه، داسې کاڼي چې پر دوی باندې به پرله پسې توګه اورېدل، او په هر کاڼي به د هر یوه لواطت کوونکي نوم لیکلی و چې د هغوی پر سر به لګېدل. د لواطت کوونکي او بچه‌باز سزا په کتاب در مختار 3 جلد 160 صفحه کې علامه حسکفي رحمه الله په کتاب الحدود کې دا مسله داسې څېړلې ده که یو څوک د هلک سره د شا لخوا دا بدکار وکړي، نو حاکم کولی شي چې دغه لوطي وسوځوي، او دا هم کولی شي چې لوطي باندې دیوال چپه کړي، او دا هم کولی شي چې لوطي د غره د سر نه راوغړوي او د هغه نه وروسته ورپسې کاڼي واچوي تر څو چې مړ شي، او دا هم کولی شي چې تر څو پورې توبه نه وي ایستلې په عمر ابد قید کې واچوي. دا ټول د حاکم لپاره جایز دی. او هم دارنګه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هر قسم ګناهکارانو کې صرف په بچه‌بازانو باندې پرله پسې 3 ځله لعنت ویلی دی چې لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط.